السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سید شهاب الدین او زما سره موجود دی د اوډیګرام د سیمې یو ستر شخصیت چې د پښتو په ادب او په تاریخ پوهه لري، سکندر حیات خان. د دې والد صاحب خادم محمد صاحب هم یو ډیر لوی شاعر و، خو هغه یو ګمنام شاعر و. موږ به نن په خپل پروګرام کې د سکندر حیات خان صاحب سره خبرې اترې کوو، خاص کر د پښتو په ادب او بیا د پښتو په تاریخ باندې چې کم پښتانه زمونږه د پښتنو چې کم تاریخ دی نو چې دی په هغې باندې موږ ته روښنایي واچوي چې د پښتنو تاریخ سره بیا دلته یوسفزی چې دی هغه کله راغلی او څنګه دلته کې آباد شوي. السلام علیکم سکندر حیات خان صاحب. وعلیکم السلام شهاب صاحب. دا راته ووایي چې د پښتنو چې کم تاریخ دی نو خلکو مختلف قسم دعوې کوي چې یاره څوک وایي 15,000 کاله مخکې دی، څوک وایي چې نه د هغې نه هم مخکې دی. نو تاریخ څه وایي، حقیقي تاریخ څه وایي په دې هکله؟ یاره چې زه خو به دا ووایم که کتابونه موږ د کړي زیاتر د روشن خان د صوابۍ ډېر غټ تحقیق کړی و، بلکې د دې نه مخکې د روح الکند کوم نوابان چې وو په هغې کې حافظ رحمت خاني سوانحیات خپل چې کوم لیکلی و نو د هغې په رڼا کې خو چې دی نو د هغو دعوه دا دی چې دا بني اسرائیل وو، خو دا خو به د پښتنو د ډي این اې نه پته لګي چې دا آریا وو، ځکه څوک وایي چې دا ګریک دی، څوک وایي چې نه دا هندوان وو مسلمان، ځینې وایي چې نه دا بني اسرائیل دي د قوم نه، څوک وایي چې نه دا آریا دي. نو من چې تر اوسه پورې کم کتل اوس خو هر څه، بلکې تاریخ کې ډېر جمپونه راځي، ځینې خبرې داسې چې تحقیق خلک وکړي خو هغه بیا غلط ثابته شي. نو اوس خلک وایي چې نه دا بني اسرائیل نه دي. د افغانستان بادشاه ظاهر شاه هغه چې کوم د کړو نه هغه وایي چې دا د بني اسرائیل دی او په بني اسرائیلو کې د بنیامین نسل دی، کوم چې د یوسف علیه السلام کشر ورور چې دی نو د بنیامین د نسل، دا خو د ظاهر شاه دعوه وه، د ظاهر شاه دعوه وه. حافظ رحمت خاني چې کوم تحقیق کړی یا د صوابۍ روشن خان نو هغه وایي چې نه دا د یهودا د نسل نه دي، د یهودا هغه هم د یوسف علیه السلام پیرزنی ورور. نو لکه هغو خو په دې باندې کړي چې دا دی بني اسرائیل، بلکې د ځینو خبرو نه هم پته لګي چې څه نه څه کېدای شي چې بني اسرائیل څه هم چې د بني اسرائیل کېدای شي چې آرین وو، آرین. نو په دې ځکه چې د عبراني ډېر الفاظ نن په پښتو کې ملاویږي، تا ملاویږي لکه مثال په تور چې کوم دی نه دغه دا لکه اوس آب زمزم ټکی چې دی نو نه په عربۍ کې زمزم اوبو ته وایي، نه په پارسي کې ورته آب وایي، په دغه کې مویه ورته وایي په عربۍ کې. نو دا وایي چې دا عبراني ده او په د موجودي اسرائیل چې کومه ژبه وایي نو دغه هم د عبراني یو بګړه شکل دی او زموږ پښتو هم د عبراني یو بګړه شکل دی، خو په هغې باندې د مغربي ژبو اثرات راغلي دغو په هغې باندې او زموږ په دې باندې د مشرقي ژبو، ځکه د عربۍ بلکې پښتانه خاص کر بني اسرائیل دا کومه قبیله چې ور نو دا خو ډېره زمانه غلامان پاتې شوي دي چې بخت نصر فلسطین تباه و برباد کړو او دا خلک یې ګرفتار کړل او دغه کړل او بوتلل د ځان سره بابل ته. نو هلته په بابل کې دې ډېره موده د بخت نصر په قید کې او بیا چې دی نو د ذوالقرنین چې کله بخت نصر او دغه حکومت ختم کړ نو دا پښتانه یې آزاد کړل او په هغه وخت کې د دې پیغمبر چې کوم نو هغه دانیال علیه السلام و او نو ډېره زمانه د هغه غلاش و هم دې د ځان سره ګرځاو او چې کوم دی نو د کله چې د حضرت عمر په دور کې ایران فتح شو دې رالل بیا په کوه قفس ورته وایي په هغې کې نو بیا چې ایران د حضرت عمر په دور کې فتح شو نو سعد بن ابي وقاص حضرت عمر ته خط ولیږو چې دلته یو داسې قوم دی چې هغه موحد دی، وحدانیت مني او موحد دي او چې دی نه د هغو سره یو لاش دی چې هغوی چې دا زموږ پیغمبر و. نو تاریخ لیکي چې
حضرت عمر سعد بن ابي وقاص ته چې دنه خط راولېږو او باقاعده و چې بقول روشن خان چې هغه خط اوس هم موجود دی نو هغه دغه د خط راولېږو حضرت عمر سعد بن ابي وقاص ته چې دا قوم چې د بني اسرائیل هغه ګمشود د قبیله ده